سلامونه ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، یو ډېره اړینه موضوع باندې غواړم چې یو څو خبرې تاسو سره وکړم. یو ملګري کامنټ کړی و چې کوم موبایل اپلیکیشن کې یا په کوم ویب سایټ کې دوی خپل د کارت ډیټیلز ورکړي او کاختو بلو او دوی وخت په وخت دوی نه پیسې وایي. نو ما ویل دا ډېره ضروري موضوع ده، زه په دې ویډیو جوړه کړم. بعضی ملګري خبر نه وي، غواړم چې دوی خبر کم. ګوري ملګرو، هر کله چې تاسو آنلاین خریداري کوئ د کاختو بلو د بانک کارت طریقه تاسو چې راځي سفر لري کارت اخلي یا څه اخلي ځان لا خریداري کوي، همیشه تاسو یاد ولرئ چې خپل کله چې تاسو مثال تاسو یو شی واخیستو آنلاین په یو ویب سایټ کې ټیکټ هم واخیستو، اکثرا ویب سایټونه یا اکثرا موبایل اپلیکیشن تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو دغه د خپل کارت ډیټیل چې کوم دي دا تاسو سیو کول غواړئ کنه. نو دا همیشه تاسو نو وایي، ځکه دا تاسو ډیټیل د پاتې شي. تاسو په غلطۍ کې لاړ شئ ته یو څه کلیک کوي، څه انتخاب کوي، انسان د پناه خبرې کې هغه تاسو نه بیا اخیستل شوی، تاسو ډیټیل هغه سره مخکې نه پراته. بل دې کې بیا د فراډ او د غلا ډېر ویب پاڼې ډېر اپلیکیشنې کې تاسو چیرته دا خپل ډیټیل سیو کوئ نو دغه تاسو نه بیا پیسې وایي. بل دا چې تاسو د هر ویب سایټ نه باید تاسو د یو صحیح سم ادرس نه د سم ویب سایټ نه یا یو صحیح سم موبایل اپلیکیشن نه تاسو باید خریداري وکړئ، د خپل کارت ډیټیل ورکړئ، خپل معلومات ورکړئ او بل سیو کوئ. باینه د هر ویب سایټ یا په هر اپلیکیشن کې تاسو خپل د موبایل ډیټیل مو ورکوئ، دا هلته سٹور کیږي. تاسو نه هغه هکران هم کېدل شي، تاسو د کاختو بلو ډیټیل تاسو نه پټول شي، هغه ځان سره ریکارډ کول شي. تاسو به په کور کې ناسي خبر بنئ، هغه بس تاسو کارت نه خریداري کوي او تاسو نو پیسې زی. نو تاسو د هر موبایل اپلیکیشن نه د هر ویب سایټ نه تاسو مخ خریداري کوئ، مخ خپل ډیټیل ورکوئ. تاسو خبر نه یاست په فیسبوک کې درته اعلان راشي او تاسو زر خپل کارت ډیټیل ورکوئ، یو شی درته راغلی چې دا په 2 روپۍ دی او په 3 روپۍ دی، تاسو ډیر ارزانه معلوم شي. دغه ټول هکرانی، دغه ټول د غلا والا خلک، دغه تاسو صرف د بانک ډیټیل تاسو نه پټئ او بیا تاسو نه په پټه هغه تاسو کاختو بلو استعمالي، هغه نه پیسې پټئ. نو تاسو دې ته باید ډیر احتیاط سره خپل د کارت ډیټیل په ویب سایټونو کې په موبایل اپلیکیشنونو کې ورکړئ. بل هیڅ وخت کې خپل د موبایل د خپل کاختو بلو د بانک کارت ډیټیلز مسیو کوئ، که هغه هر ویب سایټ که هغه هر موبایل اپلیکیشن دا بالکل مسیو کوئ. اکثرا ما ډیر داسې ملګري وینم چې دوی خبر نه یو دوی د کارت نه چې کوم د پیسې رواني، نو دا اکثرا وجوهات هم دای. نو دې سره تاسو ډیر زیات احتیاط کوئ. دغه یو مهمه خبره ماته ښکارا شو، نو ځکه غوښتل مې تاسو سره شریک کړم چې تاسو دې لپاره لږ بیدار اوسئ او تاسو چې کوم پیسې په سختو په زحمتونو ګټلي هغه درنه څوک پټې نه کړي. مننه ملګرو، که تاسو څه پوښتنه لرئ خپل پوښتنه په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. ان شاء الله په خپل وخت به تاسو د پوښتنې زه تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه، په مخامخه